شروع کوم د خدای پاک سپېڅلي نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. ملګرو، ستاسو ملګری، ستاسو ورور، ستاسو کوربه صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم. په دې هیله یم، په دې تمه یم چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به. ملګرو، د نور کله په شان نن هم را سره په خپرونه کې ډېر محترم او ډېر ښاغلی شهیدعلي شاداب صاحب، څوک چې د عادل ارمان ماما هم دی، هغوی را سره نن ناستی کوي. راځئ چې په پروګرام کې ورته هرکلی او ستړي مشي ووایو. شهیدعلي شاداب صاحب، تاسو ډېر په مینه او په احترام باندې هرکلی او ستړي مشي وایم. ستاسو ډېره مننه، یو جهان مننه چې تاسو زه په خپل پروګرام کې میلمه کړم. ستاسو نه هم مننه کوم شهیدعلي شاداب صاحب. ډېر ملګري به م پېژني، ډېر خلک به م پېژني، خو زموږ په عینې به م داسې مینهوالي چې هغوی به م په اول ځل ګوري که هغوی ته مو لنډه شان پېژنګلو کړو ډېره به ښه. زه د ضلع مردان لونخوړ اوسېدونکی یم او دا مهال په سوات کې د عادل ارمان کتاب مخکتنې له راغلی یم او په دې وخت باندې عادل ارمان دې ځای کې یم. ډېره ښه ده. شهیدعلي شاداب صاحب، دا هم راته ووایه چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی؟ د شاعرۍ آغاز خو مې تقریبا د 2010 نه کړی دی، خو صحیح لیک چې مې کړی دی تقریبا د 2013 نه دی. دا 2010 نه چې کوم و نو کمزوري لیکو، مطلب ډېره ښه ده. شهیدعلي شاداب صاحب، دا هم راته را څرګنده کړئ چې تاسو آیا شاعرۍ سره آیا نثر هم لیکئ او که نه؟ صرف شاعري مې کړې ده او نثر مې چېرته کوشش هم نه دی کړی او لیکلی مې هم نه دی چېرته. او دا راته ووایه چې مخکې مو څه اراده شته نثر لیکلو ته؟ نثر لیکلو ته مې اراده نشته دی، نشم کولی ځکه چې ډېر ګران کار دی. بلکل، نثر لیکل یقینا چې ګران کار دی. شهیدعلي شاداب صاحب، زموږ د غایني مینوال به په تمه وي چې تاسو نه به خوندور شعرونه اوري، نو که خپل شعرونه مو ته ډالۍ کړو موږ به م ترې خوند والو، دغه د عیني کوم ملګري دي به م ترې خوند والي. ولې نه؟ یو څو شعرونه دي غزل نه مخکې چې وي: بنګړي ورته ښکارېږي پردي زړونه ماتول، بنګړي ورته ښکارېږي پردي زړونه ماتول او عادت د هر یو ښکلي دی لوظونه ماتول. او دا ښه ده چې په خوله شوې اوس په دواړه سره یو شو، دا ښه ده چې په خوله شوې اوس په دواړه سره یو شو، اسان مو دي اوس منځ کې نفرتونه ماتول. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. او دا ستا قاتل نظر و زه په ځان نه پوهېدم، دا ستا قاتل نظر و زه په ځان نه پوهېدم، یو دم مې ستا کتو د زړه برجونه ماتول. او یو ځل یې ته ما یاد که نو ستا خواله به درځمه، ته ما یاد که نو ستا خواله به درځمه، بیا ګوره د وختونو زنځیرونه ماتوله. او غزل دی چې وایي دا څوک د پېښور د سر په ښکار باندې دی، وایي دا څوک د پېښور د سر په ښکار باندې دی، یو لیونی لګیا د ځان سره په لار باندې دی. او دې ښار بدنام کو د ځانه یې خو مو شړلو، دې ښار بدنام کو د ځانه یې خو مو شړلو، هغه سړی اوس خو مین په دغه ښار باندې دی. او ګریوان مې ولشلې د څه خبرې زور وباسې، ولشلې د څه خبرې زور وباسې، ما خو ګنډلې ګریوان ستا د زلفو تار باندې دی. او اشنا په زړه کې به دې خامخا اوس مینه راځي، په زړه کې به دې خامخا اوس مینه راځي، اشنا ما کړی سوال د پیر بابا مزار باندې دی. او شادابه هغسې زمونږ ټول پښتانه لا یو دي، هغسې زمونږ ټول پښتانه لا یو دي، چا وې کابل او پېښور بېل کندهار باندې دی. ډېر ښه دی. نور داسې څه شعرونه یي که درته یاد؟ یو غزل به سره بل شریک کړمه چې دا ستا لاسونه زورور دي چې ګریوان له راځي، زورور دي چې ګریوان له راځي، زمونږ نظر چې پورته کېږي نو تاوان له راځي. او زه دې د حسن د جاګیر د ملکیت دیکان یم، د حسن د جاګیر د ملکیت دیکان یم، ظلم پې مه کوه اشنا زور دې دیقان له راځي. او څومره جاهل یو پخوانی خوی رانه اوس هم نه ځي، پخوانی خوی رانه اوس هم نه ځي، د کور خبرې مو اوس هم حجرې ته خان له راځي. سترګې مې بریښي او نظر مې بس سم ټپ غوندې شي، او نظر مې بس سم ټپ غوندې شي، د سپوږمۍ پړک چې د لیلا ښکلي پېزوان له راځي. او کوڅه کې خط ماشوم له ورکو پکې داسې لیکي، کوڅه کې خط ماشوم له ورکو پکې داسې لیکي، ډېره موده پس یو جینۍ به نن جانان له راځي. او شادابه ټولې د لاس نښې واپس واغستې، ټولې د لاس نښې واپس واغستې، هغه چې کلي ته راځي نو څه خفګان له راځي. ډېر ښه، ډېر ښکلی، ډېر زبردست. شهیدعلي شاداب صاحب، ستاسو نه یوه نړۍ مننه کومه چې خپل قیمتي وخت نه مخ راویستو او موږ سره په دغه خپرونه کې ناستی وکړه. ډېره مننه. وخت خو به مو دله خامخا درکوو چې تاسو هم مېلمانه یې او زه هم په دې درېمګړي ځای باندې مېلمه ناست یم او تاسو هم د هغې لرې ځای نه راغلي یې. یو جهان مننه ستاسو هم د وخت راکولو.
خوشحاله اوسې ډېره مننه ملګرو دغه ورځ سره ډېر محترم او ډېر ښاغلی شهید علي شاداب صاحب چې تاسو ترنه ډېر خوندور شعرونه واورېدل تر راروانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره کیمرمین فیصل یوسفزی او سنان مومن له ورکړې اجازت د لوی الله په امان